یوسف علیه السلام خپل ورونه یوسف علیه السلام سره دشمنی وکړه او هغه کوي ته وغورځاوه. نن دور کې خیال وکړئ تاسو فلسطینی مسلمانان دي او ټول امت مسلمه انما المؤمنون اخوه ورونه دي. ټول امت مسلمه که عرب دي او که عجم دي فلسطینیان داسې پرېښودي دي لکه څرنګه د یوسف علیه السلام ورونو یوسف ځان ته پرېښوده او هغه کوي کې ورګزار که او بالکل یو د الله تعالی هغه رحمت امید ساته او هیڅوک کې مددگار نو. نن یقین وکړئ د فلسطینیانو مثال حق د یوسف علیه السلام دی او دنیا ټوله ترېنه په شا شوې ده لکه څرنګه رونه، بلکې بعضې رونه داسې دي لکه د یوسف علیه السلام په شان چې هغه یې راواخیست ورګزار یې که. بعضې کافرانو سره مدد کوي، بعضې د کافرانو په حمایت کې ولاړ دي. الله تعالی دې د فلسطیني مسلمانانو مددگار شي او الله تعالی دې ورته فتح او کامیابی ورنصیب کی او الله تعالی دې د اسلامي ملکونو چې کم حکمرانان دي کم بادشاهان دي الله تعالی دې هغوی ته توفیق ورکي چې د فلسطیني مسلمانانو سره مدد وکړي او فلسطیني مسلمانان په دغه سخته ګړۍ کې د هغوی په کار شي. هسې نه چې د قیامت په ورځ باندې مونږ الله تعالی د هغوی وجنه ونیسي او زمونږ آخرت د هغې په سبب باندې خراب نشي. لہذا یو خبره ځان سره یاد وساتئ چې زمونږ وس کېږي د خپل وس مطابق کار به کوو. د فلسطیني مسلمانانو د مدد دپاره به یو کار دا کوو چې کله مونږ څه شی مخلو که بسکټ الو که چاکلیټ الو که بل صابون الو د جامو یا د ځان وینځلو یا شیمپو الو، اول به ګورئ چې دا خو د انګریزانو نه ده، دا خو د اسرائیلو نه ده، د هغې نه به بایکاټ کوئ. او دویمه هغه خبره دا ده چې هر مانځه کې به دعا کوئ. هسې نه چې مونږ د فلسطینیانو په حق کې الله تعالی ونیسي او الله تعالی دا دعا م غواړي چې الله د خپل وس مطابق مالی او بدني توفیق راکړي چې فلسطینیانو مسلمانانو سره